په اسلام کې چې څومره قربانۍ د سړو دي نو د هغې نه کمې قربانۍ د زنانو نه دي بلکې د هغې نه هم زیاتې د زنانو قربانۍ دي. دا کومه کلمه چې ما ته د مور په غېږه کې میلاو شوې ده دا د هغوی په وینو باندې مونږ ته را رسېدلې ده، په خولو نه په وینو باندې مونږ ته را رسېدلې ده. بعضې صحابه کرام داسې دي چې مونږ یې واقعات بیانو لکه حضرت بلال رضی الله تعالی عنه کافرو به ورسره دا ظلم کو دا ظلم کو دا ظلم کو، دا یو حقیقت دی بالکل، دا ظلمونه هغه سره شوي دي. رستو زمانه کې هغوی ته څه ناڅه راحت میلاو شو، مدینې منورې ته لاړل، د کافرو د ظلم او د جور نه خلاص شو. بیا داسې وخت هم راغی چې خلکو په سر ګرځاو، قدر او عزت یې کو، د مدینې منورې ګورنري ولا ورکړه او ډېر ښه د آرام او د سکون ژوند یې تېر کړی دی. خو بعضې داسې صحابه کرام او صحابیات دي چې هغوی اسلام قبول کړی دی، هغوی راحت نه دی لیدی، ټول عمر تر مرګه پورې هغوی د کافرو هغه سختۍ برداشت کړي دي. هغې کې زه د یو بیبي ذکر کوم، حضرت سمیه رضی الله تعالی عنها. سمیه رضی الله تعالی عنها یو بیبي ده، په اسلام کې لومبی شهادت دې ته میلاو دی، دا لومبی شهیده ده په ښځو کې، دا اعزاز دې ته حاصل دی. دا چرته د بل وطن نه راغلی ده، تاریخ خاموش دی چې دا د کوم ځای نه مکې مکرمې ته راغلی وه. خو هسې ما د چا نه اورېدلي وو دا ایتوپیا چې کومه علاقه ده وایي دا د دې نه تللې وه او مکې مکرمې ته را رسېدلې ده. اوس دا پته نشته چې دا څنګه را رسېدلې ده، دلته څه راغلې وه. مکې مکرمې ته را رسېدلې ده او دلته د ابو جهل رور دی ابو حذیفه مخزومی، دا د ابو جهل رور دی، مخزوم قبیله، ابو جهل هم د مخزوم قبیله و. نو دا د هغه د رور وینځه وه، بس خرڅه شوې ده او وینځه شوې ده او راغلې ده د هغه په کور کې وه. د دې چې کوم خاوند دی حضرت یاسر رضی الله تعالی عنہ مشهور صحابي دی، هغه د بل ملک راغلی، د یمن د علاقې نه راغلی دی، د هغه نه رور روک شوی، هغه رور پسې ګرځېده 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 مکې مکرمې ته راورسېد. رورې بیا مونته دی که نه دی بیا مونته، تاریخ څه نه وایي، خو په مکه مکرمه کې بس دی پاتې شو. او دا د ابو جهل رور چې دی ابو حذیفه مخزومی د سره مرګرتیا وه، بس د سره و بس یارانه دوستانه و بس ژوند یې ورسره تېرو. دا وینځم د هغه وه، نو د دې خپلې وینځې نیکۍ چې دی نو هغه یاسر سره وکړه، د خپل ملګري سره. بس دا ښځه خاوند شو. دا هغه زمانه ده چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام پیدا شوی دی. لا نبوت رستو د 40 کاله رستو به نبوت ملاوي او پیغمبر علیه الصلاة والسلام ژوند دوی لیده په مکه مکرمه کې. پیغمبر علیه السلام د دوی مخې ته رالوی شو، پیدا شو، رالوی شو، ژوند یې تېر دوی د هر څه کتل.
دوی له الله پاک یو زوی ورکه حضرت عمار رضی الله تعالی عنہ عمار بن یاسر. حضرت عمار رضی الله تعالی عنہ چې کله رالوی شنو دا هغه زمانہ ده بیا چې دا سمیه د شپېتو کالو ده پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته نبوت ملو شوی دی یعنی بوډه د ضعیفه ده شپېتو کالو کو عمر کې دی زوی اسلام قبول که حضرت عمار رضی الله تعالی عنہ او 13 جمعه کې غالبا ما دا خبره کړې و حضرت مقداد رضی الله تعالی عنہ د دوان رال پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته او یوزه اسلام قبول که چې کله واپس کور تلا نو کور کې مور او پلار ته الوي چې دغه سما خو اسلام قبول که او پیغمبر علیه الصلاۃ محمد کې دین هغه ډیر پاک سړی دی او ډیر ښه خبرې کوي ما دا دین قبول که نو که ستاسو خوښه نو تاسو هم قبول کړئ. مور او پلار هغوی خو د پیغمبر علیه السلام ژوند لیدی و د پیدایش نه واخله تر دې حده پورې پیغمبرۍ پورې هغوی وی بالکل دا خو صادق او امین دی بس همدستي هغوی هم کلمه وویل او دواړه مسلمانان نه دا خو غلامانو او چا چې دغه زمانه کې به ایمان راوړه نه هغه سره به ظلم او زیاتې کېده نو دا خو بیا د ابو جهل د رور وینځه وه او ابو جهل د رور مړ شوی ابو حذیفه مړو نو دا د ابو جهل وینځه وه دا د ابو جهل غلامانو او غلامان څه هغه خو داسې زمانه وه که خپل پلار و که زوی و که مشر و که کشر و که عزتمند و که هر څوک به و خو چې چا به هم اسلام قبول که هغه سره به یې ظلم زیاتې که هغه یې نه پرېښود او ابو جهل د مکې سردارو ابو سفیان د مکې سردارانو هغوی چرم دا د اسلام ټکې خوښ نو او نه د بل چا دپاره خوښ چې خبر شو چې حضرت عمار هم ایمان راوړی دی پلار یې ایمان راوړی دی او مور یې ایمان راوړی دی نو دوی سره هغه ظلم او زیاتې شروع شو د خلکو په مخ کې خلک ته یې راغونډ کړل او دوی ته به یې زغرې واچولې د اوسپنې هغه جامې به یې ورته واچولې او د مکې مکرمې چې کومه ګرمي ده سخته هغه نور ته به یې ودرول دا به د سهار نه تر ماښامه پورې هغه نور ته ولاړو اوس تاسو په خپله سوچو کې چې هغه اوسپنه به څومره ګرمېده او بیا د دوی دا بدن به یې څومره سېزه او دا د ټولو خلکو په مخ کې دا تماشه به شروع وه خلک به راتلل او دوی به ورپورې ټوقې مسخرې کولې راول هغه محمد دی چې اوس تاسو زموږ نه خلاص کړي دا پیغورونه به یې موله ورکول او دې غریبانانو به دا ظلمونه دا برداشت کول یو ځل پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د دوی د قبیلې طرف ته تللی وی کتل چې یو زنانه ده او هغې سره دا ظلم او زیاتې شروع دی او ابو جهل شروع پیغمبر علیه السلام ورنږدې شو پیغمبر علیه السلام ورته وایي صبر کوه هغه زمانه وه د صبر تلقین یې ورته وکړه صبر کوه الله پاک د حضرت یاسر خاندان لبا جنت ورکوي زه دعا کوم الله ته چې خدای د یاسر خاندان خدای ټول جنت ته بوتلی کړي پیغمبر علیه السلام ورته دعاګانې وکړې د صبر تلقین به یې ورته وکړه او کوم شکل چې د حضرت بلال و چې حضرت بلال به په سکروټ کو باندې واچو دقسې به دا زنانه دا حضرت سمیه دا به په سکروټ کو باندې واچوله او دې ته به هم دقه یې سزا ورکوله یو ځل ابو جهل ډېر زیات غوسه شو ځکه چې هغه به ورته وي دا دین پرېږدی او هغې به نه پرېښود او د یوه غلامان نو چې تا غلام ته ووایه چې پرېږده دا دین او هغه نه پرېږدي او یو ورځ نه شوه دوه ورځې نه شو کال نه شو دوه نه شو لس نه شو نو بس غصه کې راغی او حضرت سمیه چې دی نو په نیزه باندې وواله او بس وفات یې کړ شهید یې کړ د ډېرې غصې او د هغې نه مخکې خاوند یې وله وژلو
خزو خاوند دواړه په دغه سختو تکلیفونو کې لاړل او دا حضرت عمار رضی الله تعالی عنہ د دم دقه حال یعنی دا هغه عمر دی چې په دې عمر کې سړی وي چې یو دوا لمحې آرام سره تیرې کم چې د شپېتو کال عمر کې دی ایمان راوړ شپېته کال عمر دا زما عمر دی دا ګیره سپینه شوي اوس په دې کې چې دې ته دا تکلیفونه ورکول او بیا په دقه تکلیفونو کې هغې ته راحت نه دی میلاو هغې کې مړه شوې ده ختمه شوې ده بس د دې زوی حضرت عمار رضی الله تعالی عنہ پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره مدینه ته هجرت کړی دی دا ښځه خاوند دواړه لاړل مړه شو شهیدان شو حضرت عمار رضی الله تعالی عنہ مدینه منوره کې و جنگ بدر کې چې کله ابو جهل مردار داسې مخامخ مردار پروتو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حضرت عمار ته وی راشه په ابو جهل باندې خپل سترګې یخې کا دا ستا د مور او د پلار قاتل دی حضرت عمار رضی الله تعالی عنہ سترګې په یخې شوې شکر دی چې دا مردار دا نن دقسې پروت عزتمند دا هغه خلک دي چې دوی په دنیا کې راحت نه دی لیدي خوشحالي نه دی لیدي د بل وطن مسافر رالل او په مکه مکرمه کې دغه ظالمانو د ظلم شکار او تر مرګه پورې سترګو پټېدو پورې دا ظلمونه ورسره وشو د څه دپاره د اسلام دپاره دوی دغه قربانۍ نه وې ورکړې مونږ ته به اسلام را رسېدلی نه ختم شوی به که حضرت سمیه دغه ایمان پرېښی وي اسلام یې پرېښی وي حضرت یاسر پرېښی وي حضرت عمار پرېښی وي حضرت بلال پرېښی وي صهیب رومي پرېښی وي حضرت مقداد پرېښی وي دغه خلکو دغه قربانۍ نه وي ورکړي نن به اسلام نو ختم به او دا د دې غریبانانو یوازې دا حال نو د مکې د لویو خلکو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ سردارو مشر سړی و عزتمن سړی و د پیغمبر علیه السلام ملګری و خو چې کله د خلکو په مخ کې کلمه وویل او راغی او اعلان یې وکړ د اسلام اواز یې اوچت کړ ظالمانو دومره وو چې تر ماسخوتنه پورې سارې والي او تر ماسخوتنه پورې بېهوشه پروت و نو دا ظلمونه هر چا سره و که هغه غلام و که آزاد و که هر څوک و خو دا ظلم و زیاتې به ورسره